یو سړی په یوې ګاونډي ښځې مین شو. سړی په دې هڅه شو چې په څه چل ښځې ته لار برابره کړي. یو ورځ له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره په چکر د وتلو لپاره تیار شو. دا چکر یې په سیمه کې نږدې غرونو او باغونو ته و. سړی خپلې ګاونډۍ معشوقۍ ته وویل له کورنۍ څخه دې اجازه واخله موږ په چکر ځو ته هم راسره ولاړ شه. ښځې ورسره ومنله او کور ته ولاړه. هغه هم تیاره شو او ټول په چکر روان شول. د غره شنې لمنې ته چې ورسېدل خپلو ماشومانو ته یې وویل ځئ لوبو ته لاړ شئ او خپلې لوبې وکړئ. ماشومان لاړل. بیا خپلې مېرمنې ته وویل هغه پورې بڼ ته ولاړه شه او یو څه میوه راوړه. هغه یې هم ومنله او لاړه. اوس نو سړي او ګاونډۍ معشوقه سره پاتې شول. سړي ګاونډۍ ښځې ته خپل سپک نیت ښکاره کړ او ورته یې وویل ما سره زنا وکړه زه به 100 دیناره درکړم. ښځه ډېره حیرانه شوه خو فکر یې وکړ چې په کوم چل باید له دې سړي څخه ځان وژغوري. ښځې ځان سره وویل د پیسو په بیه به یې بوخ کړم تر هغې به یې مېرمن هم راورسېږي. نو ورته یې وویل 100 دیناره ډېر کم دی. سړي 100 دیناره نور هم زیات کړل خو ښځې بیا هم انکار وکړ. سړي ورته وویل څومره دیناره چې ته غواړې زه به یې درکړم. خو دا ځل ښځې مطلق انکار وکړ. دې سره د سړي غوسه زیاته شوه او نیت یې کاوه چې په زور یې ونیسي. خو په دې وخت کې یو شپون پرې راپېښ شو. سړي د ځان د غلطولو په نیت د شپون خواته ولاړ او ورسره په خبرو شو. په خبرو کې له دې ښځې سره د بدکارۍ په اړه خپله کیسه هم شپونکي ته وکړه. شپون مسکی شو او ورته ویل ډېر ساده سړی راته ښکاره شوې. دومره پیسې دې ښځې ته ورکوې خو بیا هم ستا خبره نه مني. هغه پورې بڼ ته ولاړ شه. هلته یوه ښځه وه ما هم په مفته ورسره زنا وکړه. هملته ورشه هم به دې موخه ترلاسه شي او هم د دې پیسې وژغورل شي. آیا پوهېږې چې هغه ښځه څوک و چې شپونکي ورسره زنا وکړه؟ هغه د همدې سړي ښځه وه چې خاوند یې میوې پسې پورې بڼ ته لېږلې وه. نو دوستانو څوک چې پردی ناموس او عزت ته په سپکه ګوري نو خپل ناموس به یې په سپکو سپک شي. پردیو خویندو او لوڼو ته چې څوک بد نیت لري خپلې لوڼې او خویندې یې خوندي نشي پاتې کېدلی. که غواړئ خپل عزت مو دروند پاتې شي د نورو عزت ته احترام او درنښت ولرئ.